السلام علیکم مرګرو. د انډیا فاست بالر سریشان په شهنشاه پریدي باندې ډیر غټ الزام لګولی دی. د څه په باره کې الزام لګولی هغه سره مې د ویډیو شریک کوم. په دویم نمبر باندې حارث روف د بنگلادیش خلاف کوم میچ چې پرون په هغې کې ډېر ښکلي سپیډ ویشتی دی، ډېر زیات سپیډ ویشتی دی، څونه سپیډ ویشتی هغه درسره هم شریک کوم. ویډیو مکمل وګورئ چې مکمل معلومات نه خبر شئ. د ټولو نه اول تاسو په سکرین باندې کوم خامخې د سپیمور ښکارېدونکی سریشان دی چې انډیا فاست بالر د هیر دی اوس په ټیم کې نشته. خو د شهنشاه پریدي په باره کې دا ویلي چې د کله خو ویراټ کوهلي اوټ کړی نه په انسایډ ایج باندې اوټ کړی دی. که تاسو خیال کړی په تیر ورلډ کپ کې هم اوټ کړی او شهنشاه پریدي ویراټ کوهلي، روهیت شرما هم په انسایډ ایج باندې اوټ کړی. اوس هم یو څو ورځې چې کېږي د پاکستان د انډیا کم میچ په هغې کې هم په انسایډ ایج باندې ویراټ کوهلي اوټ کړی دی. نو دا پلار دا وي دې پلار دا وي چې زه نه منم چې یو کلاړي یا شهنشاه پریدي خاص کر هغه ته اشاره کړې ده چې دې ویراټ کوهلي په انسایډ ایج باندې اوټ کړي، نو زه دغه وکټ نه حسابوم او نه زه دغه انسایډ ایج اوټ منم. په دویم نمبر باندې حارث روف چې کوم سپیډ ویشتی دی په روني میچ کې د بنګلادیش خلاف چې هغه په هغې کې 4 وکټ هم اخیستی، د بنګلادیش 4 غټې وکټ یې غورځولې وې. خو بل طرف ته هغه چې کوم سپیډ ویشتی دی په دویم اوور په دریم اوور کې، نو هغه تاسو سره شریکوم. په هغې کې په لومبني بال 145 دی سپیډ دی، په دویم 142، دریم 147، څلورم 147، بیا لږ راکم شوی دی 144، بل 146 او دریم اوور چې کوم دی نو هغې کې 150، 144، 147، 145، 148، 146 چې یو شاندار او ښکلې بالینګ یې کړی او ډېر ښه سپیډ ویشتی دی. بل طرف ته بیګانې میچ د بنګلادیش نه پاکستان کوم وګټو، ښه په ښکلې رنزونې یې وګټو. نو را روان کوم میچونه چې بیا دي د پاکستان د انډیا سره، بل یې د غالبا د سریلنکا سره دی، نو په هغې کې به پاکستان له یو میچ ګټل خامخا ضروري وي. الله هغې به هغه کوالیفای کوي فاینل ته. د نن لپاره دونه معلومات پوره و. د مزید ویډیوګانو لپاره پیج فالو کړئ چې ویډیو درته بیا په ټایم باندې در رسي. د لوی الله په امان.